دې مثال کتابو لیکل دي لکه یو مریض په خپل مرضي باندې اخته دی جس غورځي د دردو څخه دی د بل خپل مرضي ځینې پاته خپل دردونه په خپل حال پرېښي دي دی د بل په علاج اخته دی د امکان لري هېڅ امکان لري دی ویل یو ډاکټر ته یو کس یو چا راوستي د نس په مرضي باندې اخته و په درد په مرور اخته و دس سره راوښتی د هغه ډاکټر په ځای کې یو کس راوستي چې د هغه لاس پښې ماتې وي ځګره سوځلې وو پښې ماتې وې په پټیانو کې تړلې وو په باسکل کې سپور راوست ول ده ته ویل دا مریض ته ویل ول هغه ته وګوره پر ځان شکر ادا کړه هغه خو درکم ول ده ورته وایي چې هر رقم یې پر نس پې نه دی درد یعنې زه هم اوس هم در زیات په تکلیف اخته یم هر مؤمن مسلمان باید درکړي لکه ښکاره جسد چې ناروغه وي بیماره وي او دی فورا په علاج پسې کېږي په دا وخت کې د بل چا علاج نه کوي نه د بل چا مرضي ته ګوري نه د بل چا امراض ته ګوري چې دا په څه مشکل اخته دی هغه په کوم مشکل اخته دی دا د خپل مشکل د حل لپاره ډاکټر ته راغلی دی هسپتال ته راغلی شفاخانې ته راغلی دی دپاره دی چې خپل علاج وکړم دا چې دی خپله مریض دی په دردو باندې اخته دی د ده نه خپل علاج پاته دی ډاکټر پاته دی دی په یوه غرفه او په بل غرفه نه نوځي مریضانو ته ګوري چې دا په کوم مرض اخته دی هغه په کوم مرض اخته دی هغه په کوم مرض اخته دی دا بې عقله او نادانه سړی دی لومړی خو مهم دا دی چې ته خپله د ځان د دردو خلاص کړه ته خپله ځان د مشکلاتو خلاص کړه د دنیا مثال هم دغه رقم په روحاني امراضو چې هر یو په دنیا کې اخته دی مالته دوه رقم امراض دي یو ظاهري امراض یو روحاني امراض ته بازار ته راووتلې خلک وینې چې دا په درواغو اخته دي دا په دوکه اخته دي دا په بدنظري اخته دي دا په سود اخته دي دا په بله ګناه اخته دي دا په چغلخوري او په غیبت اخته دي ته به دا نه کوې چې د دې علاج کوې ته به راولاړېږې د خپل ځان څخه به دا ګناوې لرې کوې د خپل ځان علاج به اول کوې ځکه زموږ کتابونه وایي حدیث کې راځي اذا سمعتم رجلا یقول اهلک الناس فهو اهلکهم یو سړی دې ولیدي هغه سر وښوروي چې ولاړه انسانان تباه او برباد سو جهنمیان سو فلان کوي سو فلان کوي سو الله رسول وایي د دغه سړي په باره کې وایي دا سړی در ټولو زیات هلاک پخپله دی اذا سمعتم رجلا یو سړی رالی تاسو ته وویل اهلک الناس انسان لاړ انسانان ټول هلاک سو ځوانان متباه سو هلاک سو فلان سو فلان سو په فلان کې ګناه اخته دي په فلان کې ګناه اخته دي په فلان کې فهو اهلکهم د الله رسول وایي دغه در ټولو زیات هلاک په خپل ځان نه پوهېږي کوم ګناوې چې دی په نورو کې ویني هغه کې دی خپلو مخته دی کم مرضي چې دی په بل کې ویني روحاني امراض په هغه کې دی خپلو مخته دی لیکن ظالم د خپل ځان علاج نه کوي د خلکو باندې خوا باله ده دا د ټولو نادانه سړی دی او دا د ټولو غټ ځان په هلاکت کې چې کوم دی دغه سړی اچولی ولهذا لومړی انسان باید د خپل ځان فکر وکړي خپل ځان د اندارک شي په ما کې کم عیب دی داسې دوست حقیقي دوست ته ووایه داسې دوست لکه انداره د ځان دپاره تلاش کړه په انداره کې نبي علیه صلات وسلام مشابهات ورکړی دي المؤمن مرات المؤمن مؤمن د مؤمن انداره ده په انداره کې الله څومره خوبه ایسي یوه خوبي د انداره دا ده چې کله ته مخامخ ورته ودرېدې ستا عیبونه درښیي کم دوست چې په دنیا کې ته د ځان دپاره پیدا کوې داسې دوست به پیدا کوې چې هغه تا ته عیبونه در وښیي تا اصلاح کې تا پر حقه لار برابره کې تا د ګمراهي نه